موږ چې جوړ کړي دا یو سکواډر دی دا د ډاکسن موټر دی یو کشتی ده توغندی دی د کمکیو زلموټو د لاس خواري او د فزیک د زده کړو عملي بڼه دا خاور هم پرې راواخیستله کولی شي دا ټول هماغه غوندې کار کوي چې کوم اس ټي سکواډر دی د کونړ مرکز اسداباد د شهید سلیم لیسې زده کوونکو په لاس جوړه هغه توکي چې د خلکو پام ځان ته اړولی شي دوی په نشت امکاناتو داسې توکي جوړ کړي چې د چارج په لومړنیو توکو ګرځېدلی شي د دغه ډلګۍ مشر موسی شفیق وایي که زمینه ورته برابره شي نو لرې نه ده چې دا ډول لا ډېر اختراعات به وکړي اسانتیاوې برابر شي موږ کولی شو چې انشاءالله د خپلې ډلې سره یو ډرون جوړ کړو چې کولی به شي مصرف به د نورو ډرون هم کمي ویډیو به هم کولی شي او حرکت به تقریبا چې 15 کیلومتره مساحت کې به دا حرکت کولی د دې نویو اختراع شوو توکو لپاره لارښود ښوونکي وایي د دې امکان شته چې زده کوونکي پرمختللي وسایط او نور توکي جوړ کړي خو د امکاناتو نشتون یې مخه نیولې دغه هر څه زموږ په نصاب کې شته دی په مضامینو کې شته دی خو تش په یادولو باندې نه کیږي او دا امکانات غواړي چې باید دولت دې ته امکانات برابر کړي او دغسې نوښتونه د زده کوونکي وکړي دا هر څه په فزیک کې شته دی په کیمیا کې شته دی په بیولوژي کې شته په ریاضي کې شته دی نو موږ د دولت دا غوښتنه کوو چې زموږ سره بیخي لاس په کار شي او هغه امکانات چې د سره د موږ نه ونه سپموي او باید دغه ته ښه قوي کار وکړو تر څو موږ د نورو بدبختیو ښکار نشو دا بیړۍ ښایي تر 1500 مترو په اوبو کې مزل وکړي اسکواټر هم د لوی هغې په څیر کار کوي توغندی هم 10 متره واټن کې هدف ویشتلی شي او که یې توکي پیدا شي نو کوچنۍ الوتکه به هوا ته هم پورته شي چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ډول زیارکښو زده کوونکو ته امکانات په لاس کې ورکړي تر څو راتلونکي کې د کار خواږه وڅکي انشاءالله ډاډ خو دا ورکو منګه چې زمونږ په امکاناتو په توان کې کم امکانات وي هغه به د دې ان شاء الله نه سپمو او هم دغه شانتي د خپلو مشرانو نه د معارف نه د نورو مسؤلینو نه دغه وختونه به د دوی دپاره وکړو ځکه چې دا زمونږ ښوونکي دي زمونږ شاګردان دي او دوی دومره استعداد لري باید موږ دې ته زمینه برابره کړو چې دوی زمونږ د هیواد په کچه باندې همدغه شانتي وسایل جوړ کړي چې موږ په هغه باندې د خپل هیواد د خپل ولس د خپلې خاورې دفاع وکړو نوې نه ده چې د کونړ په څېر یوه لرې پروت ولایت کې ځوانان دا ډول نوښتګر فکر عملي کوي بلکې څه موده وړاندې د هیواد په پلازمینه کابل کې هم یوه ځوان د خپل لاس په تڼاکو د نړۍ تر ټولو عصري موټر جوړ او نندارې ته وړاندې کړ باور دا دی چې که اوسنۍ اداره دا ډول ځوانان وهڅوي نو لرې نه ده چې د ټکنالوژۍ او عصري وسایلو په جوړېدا کې به هیواد ځانګړی نوم خپل کړي